سود کول څومره غټه ګناه ده او د سود څخه هم غټه ګناه سته راسي چې نن درته بیان کوم. دا ویډیو مخته ضرور د سره شیر کړئ. سود کول دا د الله سره د جنگ اعلان دی. وای کم چا چې سود شروع کړي، سود ورکول والا او سود کول والا، دغه دوانه د الله سره په جنگ کې دي. په ورځ د آخرت به الله د دوی په مقابله کې ولاړ. او په حدیث شریف کې راځي چې کم څوک سود کوي دغه داسې ګناه ده لکه یو انسان چې د خپل مور سره نکاح وکړي. د خپل مور سره چې انسان نکاح وکړي دا سود دومره غټه ګناه ده. تر دې هم زیاته غټه ګناه هغه ده یو انسان چې د بل انسان زړه زهیر کړي، ناحقه هغه ته تکلیف ورسوي، هغه ته په کم نظر وګوري، هغه په خوله باندې زهیر کړي او داسې خبره ورته وکړي چې هغه پر دې زړه باندې پولي، دا تر سود هم زیاته غټه ګناه ده. ډیر خیال کول پکار دی، ډیر فکر کول پکار دی. بعض وخت په دې کمنټو کې په دې سوشل میډیا کې یو بل پسې غلطي خبرې کول، د یو بل عیب ښکاره کول، د یو بل زورول، یو بل بلیک میلینګ کول، هغه تعافر کول د پیسو د هغه تعافر کول چې ماته ما سربت کار وکړه کني ستا دغه عکسونه به وایرل کم، دغه ویډیو به دې وایرل کم. دغه مسلمان ناحقه زورول دي، مسلمان ته ناحقه تکلیف رسول دا تر سود هم زیاته غټه ګناه ده. الله رب العزت دغه کس تر هغه وخت پورې نه معافوي چې تر څو وخت پورې دغه کم چا چې زړه زهیر کړی دي، د کم چا چې زړه زهیر کړی دي دغه معافي ورته کړی نه. نو دغه یو پیغام دی، دا ضرور د سره شیر کی، خپل هم پر دې باندې عمل وکړي او نور ته هم دې دعوت ولر ورکړي. الله تعالی دې پر دې خبرو باندې د عمل کول توفیق را نصیب کړي.